پوهېږم له نیست نه هېڅ شوې د ډي وي ایم ډاکټر وې عام سټوډنټ د یو غریب سړي زوی خو زړه دې په قام ودرېده ویښ شوې چغې دې ووهلې خبره کې دې درد و تاثیر یې وکړ خلکو همدردۍ در سره پیل کړه همدردي په مینه بدله شوه مینې رهبر کړې اوس خلک عشق در سره لري یو نه دی دوه نه دي میلیونونه پښتانه در سره ولاړ دي د نړۍ ګوټ ګوټ ته دې نوم تللی واړه زاړه دې پېژني هیلې ارمانونه ژوند او نجات یې په تا پورې تړلی ستا خولۍ د زحمت حق غوښتنې په سمبول بدله شوه میندې دعاوې درته کوي پلاران په خپلو زامنو ستا نوم ږدي ستا نوم اوس په دې قام کې تر ټولو منظور او مقبول نوم دی د ځوانانو ایډیال وګرځېدې جرأت یې پیدا کړ شعور یې خپل کړ سر یې خلاص شو دا هر څه داسې نه ده چې تا پلان کړي دي یا د ستا سټراټیجي وي حقیقت دا دی چې دې ملت انتظار وایست د یوې نارې انتظار د یوې غیرتي زوی انتظار د یو داسې ځوان چغې ته انتظار وایسته چې د ځان هېڅ پروا ورسره نه وي ځان وسوځوي د ژوند ډیوه بله کړي د جرأت تا وکړ د دې نارې سرلارې ته شوې دا ډار او ویر تلسم تا مات کړ او له پیړۍ حاکم سکوت تا ختم کړ پښتانه د رهبرۍ له شدید قهر سره مخ دي له حضرت باچا خان وروسته په هېڅ پښتون دومره خلک نه و راټول شوي لکه پتا چې راټول شو ته ځوان رهبر یې کټ مټ لکه احمد شاه چې ځوان و د ملت د پاچاهۍ تاج ور په سر شو تاریخ یې ثبت کړ او تر ننه د خلکو په زړونو کې ځای لري هغه هم په ځوانۍ د یو ملت زړه ګټلی و تا هم هغه هم د پانیپت جګړه د مراఠیانو له ظلمه د مظلوم شاه ولی الله د نجات لپاره وکړ ته هم باید نور له یوې پیړۍ د ظلم او بربریت لاندې خپل قام له ظلم خلاص کړي دا حالت باید نور بدل شي او سم بدل شي داسې چې بیا هیڅوک د دې ملت ژبه بنده نه کړي ګلان یې و نه رژوي او چنار چنار ځوانۍ یې رړنګې نه کړي دې قام په تا ډېر لوی باور کړی بیخي ډېره مینه یې درکړه بیخي ډېره ملا یې در وتړله زه یوه ویره لرم یوه شدید ویره هسې نه واخیستل شي هسې نه د نیشنل اسمبلي په یوه سیټ خرڅ شي هسې نه د کومې سیاسي سودابازۍ په جال کې ګیر شي هسې نه لالچ او جبر ته تسلیم شي هسې نه وډار شي هسې نه ستړی شي غلی شي او د رهبرۍ په چکچکو کې د خپل ورک مات او دانه دانه ملت ارمانونه درڅخه هیر شي پوهېږې مشره څه به وشي بیا به یوه پیړۍ وروسته هم دا ملت نشي بیا به یوه پیړۍ وروسته هم دلته په ځوان او رهبر څوک باور ونه کړي بیا به یوه پیړۍ وروسته ته خاین یاد شي داسې چې د لکونو پښتنو لښکر سره دې ماته وخوړه او له منزله په شا شوې داسې چې یوه پیړۍ به بیا په دې ملت د مایوسۍ څپه خپره وي او سکوت به حاکم د ظلم په وړاندې به ګونګیان او هر جبر ته په تحمل کوي دې ملت په لومړي ځل اتفاق کړی اتفاق یې هم پتا کړی د تاریخ د ویاړ دا تاج یې تا ته در په سر کړ د سیاست ایډیال یې ته وګرځولې او د خپل راتلونکي واک یې تا ته درکړه اوس نو ته محسود نه یې وزیر نه یې د لر پښتون نه یې او د بر پښتون نه یې اوس د دې سیمې د نجات کلي له تا سره ده اوس د نړۍ د ګوتو په شمېر مبارزینو کې شمېرل کیږي پوهېږو چې زموږ په وجود یوه توره کرښه ده چې دا بدبخته ملت نږدې کېدو ته نه پرېږدي پوهېږو چې دا ظلم چا کړی ولې یې کړی او ولې باید بیرته له منځه لاړ شي اوس موږ په غم اخته یو په یوه داسې غم چې هېڅ پای نه لري د تخلیق او پرمختګ سوچ نشو کولی څنګه وکړو چې د یوې ورځې ژوند ضمانت نه وي هلته انسان څنګه کولی شي چې ترقي وکړي هلته به موږ څنګه ځان سیال کړو اوس زموږ ټول نظر تا ته دی اوس پېښور د کابل په تمه نه دی ناست بلکې کابل د پېښور په ننداره دی چې څه به کېږي دغه لښکر په کومه ځي څه ځان سره راوړي موږ د شاهانو د کور هغه شهزادګان یو چې د خپلې ورانې کلا په سلې ناس ویر کوو د یوه هاتفي غږ په تمه د الهي رحم په لټه که تا ځان وموند که تا ځان وپېژنده زه یقین لرم
د نیکونو نړېدلی کور به هم جوړ کړې تا ښه لټون شروع کړی ډېر ښه لټون د ځان موندلو او ځان پیژندلو لټون دا لاره مه پرېږده دوام ورکړه ازغنه لار ده پیچلې او له کړاوونو ډکه خو جنت ته تللې د ازادۍ جنت د حیثیت او عزت جنت ته دا قام له دې دوزخه ویستل غواړي دا شملې د اور لایق نه دي دا ښکلاوې د سوځېدو لایق نه دي آیا کولی شي نور پښتانه له دغه بدې ورځې وباسې نور د بم غم باروتو او جګړې دغه روان بهیر ته پای ورکړې ته یې کولی شي زه باوري یم ته یې کولی شي که موږ مضبوط شو که زموږ کور آباد شو بیا دلته چیچن ازبک عرب او بل ترګر نشي اوسېدلی موږ به آرام شو او موږ به د ژوند ساه واخلو